د جبهه مقاومت ډلې مشر احمدمسعود یو ځل بیا په پرمختګ کې دی. د افغانستان سیاست د جبهه مقاومت د افغانستان لپاره د امنیت شورا له پلان څخه ملاتړ وکړ. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمدمسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک د طرحې ملاتړ وکړ. طالبانو له دغه پلان سره مخالفت کړی او هغه غیر ضروري بللی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې د یو اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ د یو همغږۍ نړیوال ستراتیژۍ نشتوالی وضعیت لا پسې خراب کړی او له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره یې مرسته کړې چې دغه هیواد د سولې، امنیت او ثبات لپاره ګواښ کړی سیمه ییز ثبات راولي. دغې جبهې هم د افغانستان په چارو کې د خپل استازو د ټاکلو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي دریځ ملاتړ کړی دی. د اعلامیې په یوه بله برخه کې راغلي په افغانستان کې د مشروع حکومت نشتوالي ته په کتو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو هرکلی کوو. موږ په باور لرو چې یوازې د یوې بې طرفه استازي ټاکل چې په لوړه کچه نړیوال اعتبار ولري او په افغانستان کې د جګړې د ماهیت په اړه پوره پوهاوی ولري، د جګړې له اصلي اړخونو سره په مشوره د یو رښتینې ټولشموله او دیموکراتیک رامنځته کولو کې اغېزمن تمامیږي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. الله په امان، تر بیا ښې چارې.